قدرمنو اوریدونکو تاسو په خدمت کې نن څه پښتانه ویاړ کوي د حمید بابا شاعر د سره شریکان اول د حمید بابا په متعلق یو څو خبرې د هغوی د کلي کې د معشوقهګر کې معشوقخیل یادوي خلک د حمید بابا کلی هغوی کې اوس هم دا خبره مشهوره دی څه یو سپین ږیری رحمان بابا ته ورغلو ورته وویله چې زه خپل لمسي ته په کوم عمر کې واده وکړم هغه ورته وویله چې ته لاړ شه د معشوقخیلو حمید نه پوښتنه وکړه دې ته سپین ږیری راغلو حمید بابا د هغه وخت کې هلکوالي زمانه وه هلک و نو د رحمان بابا په مدعا سره یې خپله پوښتنه ترنه وکړه حمید بابا ته ځواب کې وویله سوال یې ما طرفه بابا ته ډېر ډېر سلام کوه هغه نه پاس ورته ووایه چې واده اول په سرو کې ښه دی که بیا سرو کې نه وي نو په تورو کې ښه دی په سپینو کې هېڅ پیدا نه لري خو څه کنی ما آس به د په لګتې ووایي دی چې د جوارو په ټمټې باندې سپور شو بس خپله منډه یې نشړه ده کړه سپین ږیری راغلو رحمان بابا ته یې د حمید بابا دا خبره تېره کړه چې حمید بابا خو ما ته داسې وویله چې واده په سرو کې ښه دی کنی نو په تورو کې ښه دی کنی په سپینو کې هېڅ پیدا نه لري رحمان بابا ورته مسکی شو ورته وویله د حمید بابا دې خبرې مطلب دا دی چې کله ځوان خپلې ځوانۍ حد ته ورسېږي نو واده ورته پکار دی که بیا ځوانۍ حد کې نه وي پخه هم ورته ورسېږي نو واده ورته پکار دی چې سپین ږیری شي نو واده هېڅ پیدا نه کوي دا خبره تر اوسه پورې د هغوی کلیوالو کې مشهوره دی او دا خبرې کوي نو رحمان بابا ومنډل د حمید بابا داسې اعتراف کړی دی چې هغه یو پوه او رسېدلی سړی نو د حمید بابا موږ ټول پښتانه ویاړ کوو هغه ډېر ښکلي رنګینه شاعري دی ډېر زبردسته دی دا خبره حمید بابا پخپله کوي سیبانو د هرات ګوتې په خولې کې چې حمید سخنسازي کړه په پښتو کې نو د حمید بابا په شاعرۍ کې استعارات تشبیهات کنایات مصوری منظرکشی متانات صفائی چستی روانی سلاسات لطافات علمی اصطلاحات موزون و مناسب ټکي د ژبې خوږوالی او بیا په تیره تیره فنکارانه نزاکت و مضمون افریني څومره څه د حمید بابا په شاعرۍ کې موندای شي داسې بل شاعر په شاعرۍ کې به ډېر په مشکل سره تاسو ته مخې ته راشي حمید بابا د پښتو غزل مجال سره اشنا کو ویلی شي سامر پرستی یعنی هلکانو باندې مینول دا اول په ایران کې اوس عربو کې و او پښتو ته د اردو نه وروسته راغلو او حمید بابا چونکې د فارسي ادب نه ډېر متاثر و نو دا د ایران نه ځان سره راوړی دی دا مرد پرستی او حمید بابا نه صرف عشقي شاعر ہے هغه شاعرۍ کې پند و نصیحت نه ډک کلام شته دی او صوفیانه کلام هم شته دی څو اشعار د نمونو په توګه تاسو ته وړاندې کوم وروسته بیا درته مکمل یو غزل هم وایم هغه پرموز د یار دوشنډو یار پوهیږي پرموز د یار دوشنډو یار پوهیږي د مې خورز دا سوال او جواب د مې پروشه خو اورېدونکو خیال ورته کوئ چې څومره ښکلی نزاکت ورکې دی څومره ښکلي تشبیهات کنایات و نظر استعارات ورکې دي ډېر ښه ښکلي انداز چې دا کومه وینا کوي بل شعر کسه په مدد د وچ ګوګل د لمدو سترګو په مدد د وچ ګوګل د لمدو سترګو تماشا د بحر بر کوم په کور کې تماشا د بحر بر کوم په کور کې لکه سار د پسه په اور غاښونه سپین کا
لکه سار د پسه په اور غاښونه سپین کا، ما ته نن لا ډېره غمه خندا راغله. تاسې ورته پام کوئ اورېدونکو، سار د پسه سار څه کله اور باندې کېږدي نو هغه د غاښونه راوځي، تک سپین برېښي. نو څومره ښکلي انداز سره یې دا خبره کړې ده. بلې له هغه مخه به څنګه بوسه اخلم، له هغه مخه به څنګه بوسه اخلم چې رخسار یې په نسیم د سحر خوږ شي. د یار د نزاکت څومره انداز، څومره ښکلي انداز خبره کوي. له هغه مخه به څنګه بوسه اخلم چې رخسار یې په نسیم د سحر خوږ شي. د بل شعر ته پام کوه چې په تورو سترګو تور رنجه شي پورې، چې په تورو سترګو تور رنجه شي پورې، له یوې تورې بلا پاڅي سل نورې، له یوې تورې بلا پاڅي سل نورې. اورېدونکو، د پند و نصیحت نه ډک کلام یو شعر درته وایم، تاسې به خپله اندازه ترنه واخلئ. په څومره ښکلي انداز کې خبره کړې ده. دلته ځان تر سپیو کوز ګوره حمیده، دلته ځان تر سپیو کوز ګوره حمیده، که هورې تر فرشتو غواړې مقام لوړ. او د صوفیانه کلام په متعلق حمید بابا هم دا رایه دی چې بغیر مرشده حقیقي منزل ته رسول ډېر ګران دی. دې کار کې مرشد ډېر ضروري دی. د شعر ته پام کوه، دینداري په خودرأیۍ سره نشي، دینداري په خودرأیۍ سره نشي، په دا کار کې بې مرشده بې پیر ماشه، په دا کار کې بې مرشده بې پیر ماشه. اوس خوږو اورېدونکو دا ښې څو اشعارو چې تاسو ته مو وړاندې کړ، تاسې به خپل اندازه ولګوئ. اوس درته یو ښکلی رنګین کلام وړاندې کوم. غزل دی، مطلع دی: خط په مخ د صنم راغی، که سپوږمۍ شوه په هلا کې. خط په مخ د صنم راغی، که سپوږمۍ شوه په هلا کې. دا یې غاښ په خوله کې زیب کا، که ژړا شوه په لالا کې. دا یې غاښ په خوله کې زیب کا، که ژړا شوه په لالا کې. هسې رنګ سحر و جادو کړي په نظر د شهلا سترګو، هسې رنګ سحر و جادو کړي په نظر د شهلا سترګو. نه سیال په هند کې شته دی، نه ثاني په بنګلا کې. نه سیال په هند کې شته دی، نه ثاني په بنګلا کې. دا زما له غمه شین زړه، دا زما له غمه شین زړه، پکې خیال د یار د شنډو. دا زما له خیاله شین زړه، پکې خیال د یار د شنډو. هسې رنګ زیب و زینت کا، لکه مې په شنه پیاله کې. هسې رنګ زیب و زینت کا، لکه مې په شنه پیاله کې. ما وې عین ګڼه ګل دی، ما وې عین ګڼه ګل دی، د غونچې په لمن خطه. چې مې کوت یو ګل اندام و پروت په سبزه دوشاله کې. چې مې کوت یو ګل اندام و پروت په سبزه دوشاله کې. ښکلی مخ کړي ولې ناسته په مجلس د رقیبانو، ښکلی مخ کړي ولې ناسته په مجلس د رقیبانو. په جوار د سپیو نه وي هیڅ آرام په غزله کې، په جوار د سپیو نه وي هیڅ آرام په غزله کې. سر تر پایه غم د هجر لکه نه سوری سوری کړم، سر تر پایه غم د هجر لکه نه سوری سوری کړم. ځکه یم مدام د هسې رنګ په آه و فناله کې، ځکه یم مدام د هسې رنګ په آه و فناله کې. آخري شعر مقطع: که یار غاړې هومره ژاړه څو درځي عبدالحمیده، که یار غاړې هومره ژاړه څو درځي عبدالحمیده. دا فدا چې دور مندای شي په دریاب نه فناله کې، دا فدې چې دور مندای شي په دریاب نه فناله کې.
Daerah-daerah mana. Wassalam.